د خوست ملي راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ سلامونه نیکې هیلې ومنئ. زه ګلجنډی او سره د نورو ملګرو ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوي یو. ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه ده، هیله ده چې تر پایه زموږ سره وګورئ. په دې خپرونه کې دغه لاندې توکي لیدلی او اورېدلی شئ: رنګین او بېرنګه خبرونه. Здравствуйте, спасибо Вищентры регионы с лишним защитом пуги, возгривен первыми кулаченты бирге, дрыстичми миргела зонжен гулбасирхан, чичалай дрысти пиони зиргианати. دای داسې وایي چې که خیر وي زه چې چلایم ترجمان مې ګلبشره خان دی. دغه اخبارونه به که خیر وي تاسو ته داسې په نیمچه روسي ژبه کې ویلی کېږي. Вырись бизнес, бишкил урба чёрный немец, дорогие, белашен под позже, гушпедры белен страна, дебен, дёсте, трибал, воргик бешмин трести сторгай, бодрвешмани, дорги стрещими твурбы сышкил баландай чёрда, дортесте лебешен тутету билькисте. دای که خیر وي داسې وایي چې دغه میږي کوبله ډکه که خیر وي ډېر میټر وي که خیر وي په دغه کې پلانکوچ وي باکسې وي ټوډۍ وي سوپرکسټم وي کوشټره وي وغیره وغیره وي که خیر وي زه نه داسې بالوپونه ضلع شوه چې که خیر وي دی سره ګاډ واډ کړل زه نه دله په یوه ځای کې وي لوړ زه نه په بل ځای کې وي لوړ سره به اتفاقه یې کړل. اس که خیر وي خلکو ته دا مشکل دی چې مریض پر شکاکه کور ته آپ څه تښتوي پیټ ته تښتوي دا پته نه ورته لګېږي چې میږي چا سره لوټ شي. خدای داسې وایي چې په دغه کې که خیر وي د زنه چارواکي لوټ کړي رشوت وخوستی ده. Истребишь медвеги, бурги, славрен, шведре, стриги, батлащут, берики, шуман, балащан, сиатама, гурди, стерги, бедиш, полвараш, бетча, салвур, бажа, дриги, стериш, мондуры, пеганчаска, дроща, терчи, бекча, сташпоналаря, дурки, площи, тризми, стетрушен, бана, урики, чеманавидана, на камвазипа. دای داسې وایي چې که خیر په خارج کې چې کیم ډاکټرون وي دای که په دولت کې وي که نه وي چې یوره ډاکټر وي که خیر وي ګایز یې اوته بجې نه مازدیګر څلوېره بجې پرې دا خپله دوخانه نشي خلاصولی. دای داسې وایي چې دلته روشی می که خیر وي دغه ډاکټرونه صیبونه ته دا زنه چې که خیر وي که په برزر وي که په مسپښین خپله دوخانه یې خلاصه کړې وي سیتامې لري که خیر وي کیم ځواب یا کیم اختار نه ورکولی کېږي چې ګایز یې اوته بجې نه به یې مازدیګر یې څلوېره بجې پرې که وظیفه کې وي که نه وي کلینیک به نه خلاصوي چې ډېر یې سره په تانکو بیا ورته وایي چې استعفا مې دیر کړه نه رای بیا په سره ټکه کلینیک خلاصي پښتنه نشته. Дорогие смелые, здесь милургат монтри, бандитки, спецчестри, другие являющие парки, гурагири, гести, четыре пурги, пшорченкин комплекс, дорогие мелющие тропик, триги, столопаш мандуряги, ложки страны, гети, тиросочмеки, лошпирки, сячанпин, лузрупай, дригистия. دای داسې وایي چې که خیر وي دا کمپلیکس مخته یو پارکین و یې چې درې څلوېښت سره جوړ کړي دي که موټر دراوی یا 5 ساعت نه وخولي که موټرسایکل دراوی یا 5 ساعت نه وخولي دا چې په میاشت کې که خیر کمپلیکس ته لوټ شه 15,000 تنخواه افغانۍ 15,000 افغانۍ دی چې تنخواه وي د 50 په میاشت کې ده ته ورکوي. دای داسې وایي چې که چېرې ګاټ اپ کې وي زه خپله ملګري ته یم چې کمپلیکس نه لږ ور مخته میږه یو پارکین که خیر وي نصیب یې. Ребишмирис, лишнти, вергиотону, пори, гулбашреха, чечалай, дригисти, чун морботашин, тали. قدرمنه دای داسې وایي چې میږي اخبارونه یې دغه ځای پرې وي خو یوه یادونه کومه چې که خیر وي میږ سره یو ولما دی مشر دی که هر څه کې دی خو دغه به که خیر وي یې لټ کې ځان نه او څټ ته میږ تو څه وکسي چې څیک دی څه وایي ته که خیر وي میږ سره پوته شوی.
قدرمنه که خیر وي ژمنه سره سم هغه مشر پیدا کړی دی چې اصلي نوم یې دی جلسې ګل دی که خیر وي د نه به موږ پوښتنه کوي چې په د خپل عمر کې تو سره کوم ژوند تېر کړی ده په شخصي ژوند به وغږېږي چې د خو رکات شاید و جلسه ګل اول خو تو ته ښه راغلاست وایم ځکه چې موږ بلنه ده ومنله مننه دې نه کوم چې په خیر غلی مېز ته حاضر شوې ډیره مننه تاسو نه مننه چې ما ته وخت راکړو او دا قیمتي وخت هم ضایع کړو ما ته په دغه برخه کې له خیر سره بلنه راکړه تر څو زه د خوست تلویزیون او د رادیو د لارې خلکو ته خپل شخصي معلومات احضار کړم مننه کوم جلسه ګله داسې یې پوښتنه نه یوه بله پوښتنه پیدا کېږي زه خو داسې یم چې اول به دا پوښتنه وکړم یوه پوښتنه سره پیدا شوه څه شی ډېر خوند ورکوي ولی خوند خو هر شی کوي پیسې ډېر خوند کوي کورمه او پلو له خیر سره خو دا خو خواهشات دي او ما ته خو ډېر انسانیت ډېر خوند راکوي نه زه خو داسې خبر وم چې ده ته منګړي ته ډېر خوند ورکوي ښه مننه کوم روبه شم اصلي پوښتنې ته جلسې ګله ځله خلک داسې وایي چې د که خیر وي په هره غونډه کې دا وي دا علت څه شی دی دا کیسه رښتیا ده که دروغ دي ولا چې چیرته غونډه وي یا د مشرانو یا د کاندیدانو ما ته ځکه بلنه راکوي چې په هره خبره باندې ځان پوهوم په هره خبره باندې پوهېږم وایي چې کاڼي هغه کاڼي چې څه ترې جوړېږي نو خالي کوپرۍ به څه کوي زه چې هلته ورشم ډېرې مخفي خبرې مخصوصي خبرې رڼا خبرې کوم خلک زما خبر نه خوند اخلي یعنی توی کیسه نه به خدا خوند وخوري ځکه په هره غونډه کې د چې خوله نیولې وي جلسه ګله که خیر وي ته د هسې و شخص ته ورسې چې چا سره دې کیسه کړې وي که خو بس چې هر چېرته غونډه وي که یې وکیل وي که یې رئیس وي که یې مدیر وي په هره غونډه کې وي چې د کار نیولې وي ولی خبره خو دلته ده وروره چې ځکه کاندیدانو ته ډېر ورځمه هر کاندید چې جلسه جوړه کړي یا غونډه جوړه کړي یا خلک راټول کړي له خیر سره زه هلته وم په دې خاطر چې یو خو زما جوب ګرم وي له خیر سره له هر یو کاندید نه اخلم دلته اچوم ولی چې زه افغان یم او دویم افغانان دي دغه خو څه بده خبره نه ده بله خبره ده چې ور نشم پښې مې نه درېږي نه خدا فکر نه دارێگی زن چه دالا یونی ما دیگه میبکه در کاوی که سرگه که خالی در لاگی دا که څه پیسې مالسش دا که سرگه کیسا چې لیونی یم هر سړی چې د کوره راوځي ګټه کوي تاوان ته چامله نه ده تړلي چې تاوان ځان ته وکړي ولې زم ګټه کومه کاندید ته چې ورشم په اخر کې چې راوځم صاحب په مخ دې ښه یو 500,000 روپۍ راکړي بل ته چې ورځم د ورځې یو 50,000 روپۍ جوړې کړم بس دي نو نه و داسې کیسه خو نه د پیسې خو جوړوه جلسه ګله که خیر وي نه تو ته شرم نه دردرمی چې که خیر وي یوه وکیل ته ورشه چې تو سره یم شوارینه ورکوي یغه نه که خیر وي بل وکیل ته بیا یې نه رټ کړی چې تو سره یم بیا بل ته چې ورشه په هغه کې داسې لټکي ده سترګې ناو نه لارې چې که خیر وي خو یوه کس سره سړی ودرېږي نه په هر وکیل څه چې تکته خو ځان چې دا په ښه کیسه نه وي ای وروره وایم چې اساسي مشکل دلته ده چې د دې خولې سره د لږ لاس وړه دا د یوه خبره لوس خو ما بس راوړه بله خبره دغه ده چې ولې د کاندیدان سترګې نه لري چې په هره جلسه کې مې ویني چې زنده‌باد پلانکی خان بیا په بله جلسه کې زنده‌باد پلانکی خان خو دوی مې ورغواړي که نه خو دوی پیسې راکوي ما خو نه دي ورته ویلي دوی مې غواړي ولې چې په ما باندې پوهېږي چې په هغه جلسه کې د پلاني خان صاحب نه ملاتړ کوي او په دغه ځای کې پلاني کاندید خان صاحب نه ملاتړ کوي خو نه مې دي غواړي دوی مې خپله غواړي یعنی دی دنده پیدلی دی چې هسه یو کولای ده خو چې خالي غږوي چوکۍ خو راباندې ډکه ده او که نوره کار نه ورته وکړم زما جوب خو ګرم وي مننه کومه قدرمنه وکیلونه صاحبونه رئیسونه صاحبونه دا رقم زنه مشرون به تو سره دلی وي ځکه په اول چوکۍ کې نوست وي چې څرګه ولته کیسه کودای وتای شپونکی وکیل زنده‌باد په وکیل داسې نه ویني که خیر وي نه را بیا به دیا چې وځي په کیسه کې نه وي او بله خبره ده له خیر سره چې په بعضو ځایونو کې کاندیدانو صاحبانو ته ووایم که نه چې یو ستاینلیک راکړئ نه یې راکوي نه یې راکوي اخر د خلکو نه وشرمېږي وایي ځه بس نو د جلسې ګل ته یو ستاینلیک ورکړي پکې لیکلي چې ډېر خدمتونه یې کړي جلسې ګل دغسې کارنامې له خیر سره بس کارولي دي او دغسې فعالیتونه یې کړي دي نو ډېر خوشحاله شم
یه خو نن سبو چې داسې جلسه ګل ته که خیر وي ستاینلیکونه ورکوي ستاینلیکونه ما نره چاخلته چې جمعې سره وخت کې ستاینلیک خو یغه خلکو ته ورکولی کېږي چې وطن ته خدمت کړی وي قربانۍ یې ورکړې وي نه چې جلسه ګل ته وروره وایم چې خبرې ته غوږ ونیسه ولې ما کار نه دی کړی چې په هر کاندید پسې څیرې وایم چې زنده‌باد زنده‌باد دا بده خبره ده نه بده کیسه خو نه ده خو کور ده کړی ما اوس ته ما توهینوې او کمال وړی نه مستحقې خو داسې ما وجلسه ګله چې مستحقې ستاینلیک به ولې نه درکوي ځکه په هره غونډه کې ته دا څیرې وایې دا څیک والی شي دا نن سبو ټیم کې قدرمن لیدونکي اورېدونکي جلسې ګل کیسې توسه خپله واورېدې وکیلونه صیبونه که خیر وي توسه داسې ډېر یو خلک نه هغه خلک مار مخته کوئ چې په هره جلسه کې یې خوله نیولي بیا توسه اعتبار پکوئ دغه سره که خیر وي توسه حیثیته که خیر وي سره خرپېږي داسې خلک چې وینه وي ته یې چې ملګری ووځه چې چېرې درېمه وللو شه که خیر وي میږ میزې د غیزې پره او بیا چې زه ګلبشر خان سره د داسې بلې وي جلسې توسه ته حاضرېږي یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپري وا چک شک چک شک چک شک لازم چک شک چک شک چک شک څرګه اوس صفا دی ډېر ښه ډېر ښه وایي چې نن د جوړوم تو جوړولو ته مې زړه شوی نن د جوړوم تو جوړولو ته مې زړه شوی خیف د رښتیا شه جنکۍ خیف د رښتیا مننه کومه ښه تلویزیون قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پیغام خو نه پیغام په دا خپرونه کې که خیر میږي وایم شاعراتو نن بیا شعرون که خیر وي رغولي په دلی دلی نوستي بیا چې ګلبشر خانه یو خو سوړه دی بخارۍ ما نه نلګولې د وړکې لړکي څاپیا کې سور ښې کوي دا شعرونه خلر نه ښکانځ نه شي قدرمنه که خیر په مشاعره پایل د تاکید مشاعره په داوال سار کې می که خیر وي تکړه شاعر لري نومتي شاعر دی مخکینی څېره د خلک په زړه کې ځي لري دغه داسې شاعر دی چې کله د اسمون وریځ شي په دغه ځای کې دا شعرونه لیکي ځکه چې سترګه ختلې وي د سترګې برېښي چې دا وریځ شي په دا ټیم کې دا سترګه وغړوي خو پیری په ویني یې دغه شاعر نوم دا ګلزنډای صاحب بس خدای د ښه که نن سبا لږ زکام شته وګړدینا دی خدای د وارینه وکړو توس غونډ وبیا چې امین 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 خیر وارینه د خدای وکړو امو سره خو شعر دا چې چلای صاحب شرشنګولا او ګلبشر خان وایي چې څه د خیال دا چې غونډ عمر وژوندای وي څه د خیال دا چې غونډ عمر وژوندای وي دا وته وي تل به داسې سمندای وي او داسې زیته وي سور شي غونډه منډه داسې زیته وي سور شي غونډه منډه نه به داسې زروار غوندې سړی وي په ژوندون خو سړی خامخا زړېږي په ژوندون خو سړی خامخا زړېږي نه وطن او د ځوني نه و ژړکای وي مهرباني چې په تکه سپینه ژیره د بل حق خورې چې په تکه سپینه ژیره د بل حق خورې زنکدن کې او په خپل ځل لیوانای او ګلزنډای اخر د خدای حضور ته تلل دي په دا دنیا سړی پاتې کېږي نه شاکه ګلزنډای اخر د خدای حضور ته تلل دي نه ول وجه نه و داسې بډواندای او یای چې یې سپینه غوړه هار مې تایه لونګین مې تایه تکسا یې سپینه غوړه هار مې تایه لونګین مې تایه
شفتاله پانډه ته زلی ولای مننه کوم که خیر ګلزنډي صاحب نه مننه کوم چې دا خپل شعر توسه ته درور و واقعا وزن کې و خو کچره ژوره کتا کرا کتا نه پوشي مننه زنه کوم یس که خیر وی میږي بل داسې شاعر لري خو چې دای بر غلای وی کنه به وی غلای شعرونه شړ شم ګل رو غلای دای ناس دی ګلبشری خانه چې رو غلای وی خو ډر سړتا نوستي دا نه زنه شعرونه زر مخ کې دي یس که خیر وی میږي داسې شاعر لري چې څو یایم یې څانه ویایم به خي ځان چې ښه شاعر دی دغه شاعر نوم دی که خیر وی شړ شم ګل صاحب شمګل صاحب دا سورر خیر السلام علیکم خیر جوړیت یاد خدا ماستر تو کور د سره په سر کړای دا وګه چې سوړه به ونه شي پرونه کی تو کار په سر کم خو چې سوړه نه زونه کې واسو تو شیرونه وړه ستړي ما شای یو خو په د چوکایو کې ورځای ما دا چې موته کې بیا څوک نشته چې دوی ته چوکایو وخلي ها کنه شیر دې مزره دا کار دې نشي ورګو غلی شوي ارشاد یای چې چیرته دی چا سره دی کړی دا انصاف په غرو دی غورځولی دا انصاف یای چې نه رشوت نه غصب نه غلا پرېږدي زون ته دی منلی دا انصاف یای چې دې ته انصاف نه یایي چې په خپله وظیفه کې خیانت کې ظالمه دې ته انصاف نه یایي چې په خپله وظیفه کې خیانت کې په شرمو دې شرموله دا انصاف مننه دا نکتې مو چې خامخا که چېرته کندي شوم دفتر کې به کښېنم یای چې د تونه خلک تر پوزې دې روغلي ای خاینه ځنې خلک تر پوزې ترې روغلي دي یای چې د تونه خلک تر پوزې دې روغلي ای خاینه بل دی دروازه کې دروله دا انصاف رئیس صاحب کور دی ما ورڅه هغه انصاف دی یای چې څوک چې انصاف کوي په الله باندې ډېر ګرون وي کیسې ته هم غېږده بالکل یای چې څوک چې انصاف کوي په الله باندې ډېر ګرون وي بس غصې به رشوت خوره تو بایللی دا انصاف یای چې انصاف یې غې ته یایي چې سر کې په ځون داسې په بل شي مسلمانه کسا یای چې انصاف یې غې ته یایي چې سر کې په ځون داسې په بل شي مسلمانه تو دې ځون نه بدیا کړه ډېر دې خفه کړه دا انصاف په احساساتو راغلم یای چې څوک چې د انصاف په لاره لوړ دي هغه کامیاب دي څوک چې د انصاف په لاره لوړ دي هغه کامیاب دي شرشمګله تو ګټله د انصاف شرشمګله ژوندی دی مې جار کې کریم نه وایي چای ورته وچوئ ویایي چې ایتپایې کورته پرته ګرځي فکر همدا یې ایتپایې کورته پرته ګرځي یر والګېده جانانه یر والګېده مننه کومه شړشمګل نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای ووایه نن سبا رښتیا ده چې انصاف هم پېښل هم د کړی دی سره خدای دا میږ څه ته انصاف وکړو یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې کله دای د اوره وریږي په دغه ټیم کې شیرینه لیکي بیا وتلی وي ځکه دغه خوپرۍ په وزرن د اوره تالی شي پړخیجنې وي تلای شي نه د سپیډ زیوتی اوشه چې پسه ورسېږي و ټینګی نیولی وي ته یې چې یاره چې څه په راته مو ته یو شعر ښیلی نه وي بای درته ویلی نه وي دا هم راته نه پرېږدم په دا اوره کې مې سره نیولی وي تا به ناساختی یو دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلی صاحب
چې چلای صاحب له گزاره سره کوي دا وره کې لټکي خدای دې ژوندی لره ګلبشري خان وروره داسې چندان خاپیری نه وه زړه وه په اصطلاح بدرنګه غوندې وه چندان شعر نه دی راکړی خو خیر په هر صورت گزاره سره کوي یو څه به ووایم نو شعر څه داسې دی وایي چې او دا ځینې غله خو چې سړی سم په کوتک ووایي دا ځینې غله خو چې سړی سم په کوتک ووهي او په رشوت شکه پیسې وګټي مټک ووایي پیسې مټک خوري ځانه ځانې وایي چې په غونډو منډو کې جګېږي ځان مطرح کړي په غونډو منډو کې جګېږي ځان مطرح کړي او راغلي خلک ورته پاڅېږي چکچک ووایي او دا ځینې خاینان خو په خدای جوړ ورسره دا ځینې خاینان خو په خدای جوړ ورسره او چې پسې پورته شي سړی په څېټک ووایي وایي چې د خپل کلي قوم او کونډې یتیم حق خرڅوي چې د خپل کلي قوم او کونډې یتیم حق خرڅوي په اور یې وسوځي او خدای دې دا ملک ووایي بیا وایي چې په غدارانو وطن فروشو پلاو نه لګېږي په غدارانو وطن فروشو پلاو نه لګېږي او وطن پرست په اشتیا پورته شي پالک ووایي وروستی مقطع ده وایي چې چرې خدای دې د هغو خلکو نه مه کړه حساب آفرین امینو چې چرې خدای دې د هغو خلکو نه مه کړه حساب چې په دعوا کې چرګې وخوري او چاینک ووایي چاینکي خو ډېر ښه هوټلونه دي ښه چاینکی ولا نه دا چاینکي بیا څه دا زیخې شاویې په هغه په وړه دیګي کښې پخاوي ښه غیشه ده بیایی چې د زونای خبا پیرامه نکړي یه زونای خبا پیرامه نکړي تر کمیسته څومره ښکلی د کاتان کړی مننه کومه شعرونه یو زیړ شعر سره دی یو چا غوښتنه ووایي چې دا شعر به یوره بیا یایې خو که اجازه توس مننه کوم ویایی چې څه عجیبه بکنه زینه چې کریکټ وایي میږ څه عجیبه بکنه زینه چې کریکټ وایي میږ ګرځاوي هر وخت بیټینه چې کریکټ وایي مننه بیٹی نیولا وی په سټایل کې په ویر کا کاړ وی بیٹی نیولا وی په سټایل کې په ویر کا کاړ وی کیه ټانډل کر عادت نه چې کرکټ وای مننه دا لاندې کچ وچاوی مایدون تاروزی انا تی تا یونو منا داسه نه کرینا به تا وی څه به تا وی دا لاندې کچ وچاوی مایدون تاروزی لکه ما لنګا کوبالینا چې کرکټ وای یه میگ ملی ټیم خو تکړه ده په نړۍ کې ګرځي یه میگ ملی ټیم خو تکړه ده په نړۍ کې ګرځي دا زله دلته کوشتایلی نه چې کرکټ وایي مننه ګل بشره خانه نه پوهېږم چې په کومه لوړ شم ګل بشره خانه نه پوهېږم چې په کومه لوړ شم پولیار کې جوړ شول میدانونه چې کرکټ وایي مننه کومه لړکي مې د مارای اشرف پړخیجنې دي قدرمنه شعرونه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي مننه د ناکم چې دوا پرای میکس را پوته شوی بیا چې زه ګل بشره خان سره د تاسو ښکلي شعرونه توسه حاضر رګم دغه پرم پلوی مهربانه خدای سپارم لخندانه مې دا د فیخته ورکې په ډوډۍ وکوکېدل خپرونه نه وه بل څه ښه قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې تاسو خفه شوي نه وئ او دا ساعت مې په خندا تېر شوی خوند او پند د دې خپرونې نه اخیستی وي تر بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ټول ملګري ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه هم په لوی او بخونکي خدای سپارو هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي اوسئ